چې کوم انسان د پیغمبرۍ دعوا وکړه هغه سره به کیس هغه به وجنې هغه به پرېږدي نه. من بدل دینه چا چې دین اسلام پرېښوده او دی مرتد شو کافر شو مرتد وجنه دی بیا مه پرېږده بس دی فقتلوه رسول الله برای کوي دا وجنه. اوس چې کوم انسان د پیغمبرۍ دعوا وکړه وجنې به یې څوک حکومت به یې وجني. خنو چې حکومت داسې بې غیرته وي لکه زمونږ دا چې بې غیرته دی نو چې حکومت هم نه وجني نو موږ به بیا کوو څه؟ حکومت هم وجل نه کوي موږ به څه کوو؟ بیا دا د حکومت کار دی چې هغې وجني که هغه نه وجنو نو بیا به یې موږ وجنو. دې ته به نه ګورم چې زه پکې پانسي کېږم دې ته به نه ګورم چې زه پکې قیدېږم دا سړی به بیا ختمې. دې زوی مې راته ووې کویټه کې یو سړی بیا د رسول الله مبارک په شان کې ګستاخانه الفاظ استعمال کړي هغې صاحب بیا جیل ته اچولې جیل ته خو چې دې واچو خو کوټه کې دې محفوظ کړه چې تا سره غم نشته پرېږدې ځکه نه یو کس خو د پوج پسې کنځلو کې چې هغه سره څه کوي قسم په الله که پته یې مو لګي چې دی به کوم ځای کې پروت دی. یو کس خو د امریکې پسې کنځلو کې یو کس خو د ججانو پسې کنځلو کې او دا توخین عدالت دی پته به هم نه لګي. خو که زما پیغمبر پس یو کس کنزل کوي نو هغه به زه نه وجنم. الحمدلله الحمدلله د پاک پیغمبر مبارک روحانی اولاد دا په هر ځای کې شته. الحمدلله دا پولیس والا الله دې په جون کې برکت پیدا کړي. په دغې معمولي تنخواه باندې زه 400 د چوک کې د پولیس والا ته ودرېږم وګورم قسم په خدای پیکوړه شوه جزانه اوس ودېدل په دغې معمولي تنخواه باندې ډېر بنیادي وته. الحمدلله د پولیسو یو افسر هغه چې کم د ګستاخانه الفاظ یې ویلي دي هغې په جیل کې شتېرې داسې ده لکه په جیل کې شتېرې. الحمدلله په کار خو دا وه چې دغې سړي یې لاس ښکل کړی وي دله یې خوله ښکل کړې وه ظالمان هغه هم راوړي هغه هم جیل کې واچه. نو چې هغه د جیل کې واچو ای افسره ستا به نوکري څومره ستا به حکومت څومره یو ستا به زور څومره ته به د تورو خاورو له نه ځې. هغه په امام الانبیا باندې غیرت وکړه د پاک پیغمبر او حق دشمن او زما او ستا دشمن د ټولو مسلمانانو دشمن هغې مردار که هغه ته جیل کې اچې. یو ټکې درته ویم زما دا تقریر چې څوک هم اوري او دا په میډیا هم خور کې که کالج کې کسان دي که دا په سکول کې دي که دا په دوکانونو کې دي که دا په بازار کې دي که دا پولیس والا دي که دا پوجان دي چې کوم کس د پیغمبرۍ دعوا وکړه وجنې پرې نه دی. ګوره زه درته یو ټکي ووایم بعضې وخت کې خلک وایي پېښور ته ځمه هلکه دا شارټ کټ لاره ده او د بله ډېره زیاته اوږده ده. د پیغمبرۍ دعوه چې چوکه چې هغه دې مړ که او یا چا ګستاخانه الفاظ د رسول الله مبارک په شان کې وي هغه دې مړ که دا د جنت د تلو شارټ کټ لاره د مسلمانه دا خو بلا ګناهونه موتا کړي دي د هغې حساب کتاب خو ګران کار دی بس داسې سړی بېغمه کوه یریږه مه یره مره مه کوه وجنه داسې څه چل به ورسره کوې داسې سړي سره ماشاءالله ډېر زیات تکړه یې زه په ممبر ویم او تاسو یریږئ مړه پېښه به که نه دا دې سره به څه چل کوې داسې سړی چې د پیغمبرۍ دعوا وکړي حکومت ته به نه پرېږدی دا به وجنې یا ستاسو په مخ کې چې د رسول الله مبارک په شان کې ګستاخاني الفاظ وکړه ستاسو دې په خدای قسم یې چې وجنې او مړه چې داسې سړي ته هم صبر وکړه ډېر کمزور ایمان به دي په خپل ایمان باندې ویرېږي خدای دې چې تر ایمان نه خلاص نه کړي.